بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خپل کور کچن چینل کې خوش آمدید وایو. نن به موږ پخو وچې دانې والا الوګان موږ سره دا 1 کیلو الوګان هغه موږ نري نري دا رنګ یې پرې کړ. دا 1 چمچه سور مرچه کې 2 چمچې اوږه ادرک او نیمه چمچه سپیر داسې 2 چمچې وچه دانیا ده او دا موږ سره مالګه د خپل ټیسټ مطابق واچو. موږ تیل واچول، تیل ګرم شو، زه پکې الوګان واچوم. پارام واچو چې لاس نه سوځي. اوس به مالګه واچو خپل ذایقې مطابق. 5 منټو لپاره به اوس سر کېږو. بسم الله. 5 منټه پوره شي بیا موږ میلاویږو. بسم الله الرحمن الرحیم. 5 منټه پوره شو، اوس به سر لرې کړو. سبحان الله. اوس به پې وچه دانیا واچو. لړو به نه ځکه چې دا بیا خرابېږي. وچه دانیا او سپیرکي هم پې واچو او اوږه ادرک به پې وروسته واچو. هغه به اوس نه اچو، هغې سره یې خوند خرابېږي. اوس د 10 منټو دپاره به دا اوس فری کړو. هغې نه بعد بیا موږ تاسو سره میلاویږو. په نري هوډ موږ 10 منټه پرېښو. اوس به پې اوږه واچو، معمولي به ولړو، ډېر به نه لړو بیا خرابېږي. اوس به پکې دا اوږه 3 منټو لپاره سره کړو. 3 منټه پوره شي بیا موږ تاسو سره میلاویږو. بسم الله الرحمن الرحیم. 3 منټه پوره شو، اوس به یې په کاسه کې راواچوم. ماشاءالله سبحان الله. ماشاءالله زموږ وچې دانیا والا الوګان تیار شو. که تاسو ته زموږ د وچې دانیا والا الوګان ښکلي لګېدلي، زموږ چینل ته ښکلي لګېدلي، زموږ چینل م سبسکرایب کړي نه وي خامخا یې سبسکرایب کړئ. نورو ویډیوګانو راتلو انتظار وکړئ. لایک هم کړئ، شیر هم کړئ، سبسکرایب هم کړئ او د لوی الله په امان.